د پاکستان استخباراتو پخوانی مشر جنرال اسد درانی وایي که طالبان په رښتینې معنا وغواړي د جګړې له لارې د ګاونډیو هیوادونو نیمه ځمکه نیولی شي. طالبانو په جګړه کې پاخه شوي او له دوی جګړه ګټل خوب لیدل دي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان سره دریم ځل دی چې په ډیورن فرضي کرښه جګړه کیږي. بلخوا بیا پر افغانستان د پاکستان له هوایي حملو وروسته متحده ایالاتو یو ځل بیا پر دواړو خواو غږ کړی چې خپل اختلافونه د خبرو له لارې هوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویان کرنجان پیر بیګا له طالبانو وغوښتل چې دا خبره یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې په تروریستي حملې نه کیږي. میرمن جان پیر زیاته کړه امریکا پر دې ژمنه ولاړه ده چې افغانستان باید هیڅکله د هغو تروریستي ډلو په ځاله بدل نشي چې متحده ایالاتونو یا متحدانو ته یې ګواښ پیښوي. د سپینې ماڼۍ ویان دي د پاکستان په بمبارۍ کې د ملکي وګړو پر تلفاتو خفګان وښود، خو په څنګ کې یې له طالبانو غوښتنه وکړه چې له خپل قلمرو څخه د تروریستي حملو مخه ونیسي.